السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور، هغه کارونه چې په هغو کښې نه د دنیا فایده وي او نه د آخرت، بلکې وخت او دولت دواړه ضایع کېدل وي، لکه دغه کرمبورډ او دغه رنګه ورکې او چکه او دغه رنګه نور هغه شیان چې د دنیا او د آخرت ګټه نه وي پکښې بې معنا او بې ضرورته کارونه دي. نو دا د انسان سره ښایي هم نه، ځکه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف عبادت ته موږ پیدا یو، او شریعت هم له داسې لوبو څخه منع بللې ده. بهرایک جلد اتم صفحه 346 کتاب الکراهیه کې وایي چې د درو شیانو باندې بازي کول هغه روا دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر بازی حرامه ده الا ملاعبة الرجل، چې خاوند د خپلې ښځې سره بازي کوي، وقوسه یعنې سړی هغه غشی ولي، نښان زده کوي، انداز زده کوي، وفرسه سړی فرس غلي، مثلا اسان غلي، څانګه د اسانو کوي چې هغه هم د جهاد دپاره وي. نور ټول دغه شان کول، که چکه ده، که دغه دی د کرمبورډ دی، که ورکې دي، بنفسه دی هم حرامي دي، ځکه اشتغال په مالعیني سره ده، او وخت ضایع کول هم کې حرام دي. نو دواړه شان کې راځي. او دغه رنګه رد محتار او دغه رنګه بدائع په 5 جلد صفحه 128 کې کتاب الاستحسان کې وایي چې ټولې بازۍ حرامې دي، ما سوا یو د نارینه د خپلې ښځې سره بازي کوي، او د آس خلول هغه هم د جهاد په نیت باندې، او دغه رنګه غشي ویشتل، نښان ویشتل. نو محترمین ورونو، طالبان په چکه باندې مبتلا دي، عوام په ورکو په کرمبورډ باندې مبتلا دي، په ټیویانو باندې. نو دا وخت ضایع کول دي. الله موږ ته ډېر قیمتي وخت راکړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په ورځ د قیامت به انسان په دنیا کې هیڅ شي ارمان نه وکړي، نه به باچا پر دې ارمان وکړي زما باچي پاتې سوه، نه به ګدا پر دې ارمان وکړي چې زما ګدایي پاتې سوه. صرف او صرف پر هغه مواضع او په هغه ځایو به ارمان کوي چې دلته ما ولې ذکر نه وکړي. او سلف صالحین پخواني خلک چې به وایي کم وخت روان ول بازار ته، پر لارې بې ذکر هیرو، بیرته به راوګرځېدل، هغه لار بیا په ذکر مشغوله کول، چې هر ځای ذکر وسي الله تعالی جل جلاله پر ورځ د قیامت هغه ځای پر سړي باندې شاهد ګرځي. نو له دې شیانو څخه اجتناب کول، دغه ډول د ټلیفون ګیم کول، د کمپیوټر ګیم کول، دا ټول په لهو و لعبو کې داخل دي، دا حرام دي. او دا که د لمانځه قضا پر راسي، او د خمار پر راسي، او درواغ کې راسي، دوکه کې راسي، دا خو نو بیا ګناه کبیره ده، بلکل ګناه کبیره باندې همیشه توب کول مفضي و کفر ده، او مفضي کفر ته ده، یعنې هغه به بیا بې ایمانه له دنیا څخه ځي. او دغه چې دغه یو شی هم نه وي، سړی یې کله کله کوي، نو بیا ګناه صغیره ورته ویلی سو، خو همیشه توب پر ګناه صغیره باندې دا کبیره ګرځي. نو دا خلک خو همیشه کوي، ټیم پر ضایع کوي. نو تر دې چې موږ ماښام ټیم ضایع کوو باید بیده سو. نو خدای دې وکړي چې موږ له دې شیانو څخه اجتناب وکړو. که لمونځ نسي پر قضا، غیبت نسي کرا، بهتان، خمار، دا شیانې کې پکښې بیا د صغیرې حکم لري، ګناه صغیره ده. او که لمونځ پر قضا سي، غیبت کې راسي، بهتان کې راسي، ښکنځل کې راسي، بیا ګناه کبیره ده. نو پر صغیره باندې همیشه توب کبیره ګرځي، پر کبیره همیشه توب دا مفضي و کفر